السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفر شاه درویش یم. مینوالو دا تاسو چې ما سره په لاس کې وینئ دا یو ګفت دی. دا نن ماته یو ډېر خاص مینوال ډالۍ کړی دی. نو زه چې کله په لار را روان وم دا ما سره و، نو ما نه په لاره کې ډېرو ملګرو تپوس وکړو چې دې کې څه دي. ډېرو راته وویل راکړه زه کولاوم زه کولاوم. ما ورته ویل نه ورور مې ویم دا زه دومره په اسانه نه کولاوم. نو اخري مې دا فیصله وکړه کولاوم خو بیا سم کیمرامین هم په انتظار دی. کولاوم خو بیا سم خو د کیمرې په وړاندې به کولاو کړو چې پته ولګي چې په دې کې څه دي. نو راځئ چې په مزه مزه پې شروعات وکړو. ډېر ښکلی پیک کړی دی، خامخا به پې کړو کړي، ټایم به پې دغه کړي، خپل قیمتي وخت به پې ضایع کړي او مونږ ته یې ډالۍ کړی دی. راځئ چې کولاوي کړو. کیمرامین صاحب څه تبر مبر به دې راوړو که نه، چاړه چاقو به دې راوړو. ته صرف کیمرامینۍ دپاره ما ساتلي. ملګرو زمونږ د یو استاد خبره چې ډالۍ داسې شی دی که دا څوک چاته روپۍ هم ورکړي نو دا قیمتي شی دی، او بل چې څوک درته څه شي ډالۍ کړي نو هغه بل چاته مه ورکوئ، ځکه چې هغوی صرف تاسو ته ډالۍ کړي دي. او چې بل چاته ډالۍ کول غواړئ نو بیا ورته بله خپله ډالۍ په خپلو لاسو جوړوئ. ها بسم الله الرحمن الرحیم. بس الله دې خیر وکړي چې څه څه به پکې روځي. ښه ملګرو ته به یو غزل هم ډالۍ کړم په دې کې، ځکه چې دا کولاویږي نو دا به ټیمه دي. هیر شو رانه منه ویا وی ژوند خو دې راکړی دی خو سم به دې راکړی و، او مرمه چې د لوږې نه غنم به دې راکړی و. ټوله پښتونخوا دې د ټوپک لمبو کې وسوله، خوار د کام رهبره شي قلم به دې راکړی و. او دومره ډېر غمونه زه انسان یم بېوسه یم، غم به دې راکړی و لږ کم به دې راکړی و. وی ولې د پردو ګاډو شیشې به پاکولې ما، ولې د پردو ګاډو شیشې به پاکولې ما، څه لږ غوندې ډالر او لږ درهم به دې راکړی و. او سترګې مو راووتې ښکلا او په ښایست پسې، ښه د مستو مستو حورو چم به دې راکړی و. بس تقریبا چې څیز کولاو شو او راځئ چې څه کېږو. دا خو دومره زیات بند کړی دی یار، خواري ورسره کړي دی یار. ټیپ تباهي یې پې کړې ده. ښه دا هو دا ملګرو په دې کې چې دی نو ماسک دی، دا ډېر اهم شی دی. دا به مونږ ته په کرونا کې په 40-50 باندې میلاوېدو، ځکه اکثر میلاوېده به هم نه، بیا څه وخت کې 150 ته هم رسېدلي وو. دا پکې ماسک دی، دا پکې بالپین دی. تاسو کتی شئ؟ نه نه دا دی سوکې باندې دغه لګېدلی بچي، دا پیک شوی دی او که نه. دا وګورئ. ښه دا بالپین شو. ډېره مهرباني چې دا چا راستولی دی. او دا څه شی دی؟ دا ډایري ده، په دې کې به شعرونه لیکو. دا وګورئ ملګرو، دا ډایري ده. هغوی ته پته وه چې دا هلک چې دی نو دی د زړه هغه رازونه ټول اکثر په کاغذونو لیکي که نه، ټپې شعرونه چاربیتې
نو بس دا ډایري راته ډالۍ کړې ده، ډېره ښکلې ډایري ده انشاءالله. که ژوند او هیري نو بس په دې کې به کله کله هغه د زړه هغه چې کومې خبرې وي هغه ځان سره نوټ کوو. ملګرو امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي او بس ما هوسې دا یو یادګار په طور باندې وکړه. انشاءالله که ژوند او هیري نو بیا به په بله ویډیو کې ملاقات کوو. چا چې دا ډالۍ راستولي د هغوی د زړه نه شکریه ادا کوم او ښاد او باد بریالي اوسئ. د الله په امان.